ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. قدرمنو د کومه وبا چې په ټوله دنیا کې خوره ده، زه غواړم چې یو میسج تاسو ته درکم. هغه دا چې دلته په یوکې کې حالات په ښه کېدو دي او ډیر ښه شو. د هغې وجه دا ده چې دلته ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، احتیاط کوي. که سودا پسې څوک ځي نو د کوره یو کس ځي. زه چې د پاکستان د حالاتو نه خبر شم نو ډیره زیاته خفه شم. زه په ټولو انسانانو ډیره زیاته خفه کیږم. نو تاسو ته هم دا ویم چې د خپل کوره بهر مو ځئ، یو څو ورځې تکلیف تیر کوي. که سودا پسې هم څوک ځئ نو یو کس ځئ، هغه هم ماسک اچوئ، یو څو ورځې تکلیف تیر کوي. انشاءالله الله به حالات ټیک کړي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، په دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ. زه هم تاسو ټولو ته ډیره دعا کوم. د الله په امان.